شورویان اصلي دښمنان د CIA عملیاتي مرکز د اصلي ودانۍ په پوړ کې دی او د ریاست دفتر ته نږدې موقعیت لري. په 1979 میلادي کې په دې مرکز کې یو لوی میز ایښودل شوی و چې 4 څوکۍ ترې راتاو وې، 3 د څارونکو افسرانو لپاره او یوه یې هم د دې مرکز د مشر افسر لپاره وه. له دې ځایه CIA نړۍ څارله، د نړۍ رسنۍ به یې تعقیبولې او د استخباراتي شبکو له ټولو عناصرو څخه به یې راپورونه راټولول. د اړینو موضوعاتو په اړه به د استخباراتو له ټولو کانالونو رالېږل شوي معلومات به ژر څېړل کېدل او اړوند راپور به ترې چمتو کېده. د ناورین په وخت کې به په ځانګړې توګه د غیر منتظره او ناڅاپي بحران په وخت کې به دا مرکز ګڼې ګوڼې په سر اخیستی و. څارونکو افسرانو به تازه او بیړني خبرونه د مرکز مشر ته وروړل او د مرکز مشر به په خپل له DCI او د سپینې ماڼۍ د بحران له خونې سره شریکول. د CIA لوړپوړو چارواکو به د نویو معلوماتو او نظریاتو د لاسته راوړلو لپاره وتل او ننوتل. یو پوړ لاندې بیا د موظفو ځواکونو مرکز و. هر کله به چې د نړۍ په کچه کوم بحران یا ناورین رامنځته شو نو DCI به د موظفو ځواکونو متخصصین او مشاورین د 24 ساعتونو د معلوماتو په راټولولو ګمارل. د نومبر له لومړۍ راوروسته زه هم په همدې مرکز کې د یو کوچني ټیم غړی و چې د ایران د یرغمل بحران په برخه کې مو استخباراتي کار کوو. په دې توګه مې د ایران ترڅنګ د افغانستان د قریب الوقوع بحران او د شوروي یرغل په اړه هم یو کلي لید او ټولیز درک درلود. د 1979 میلادي د کرسمس په شپو کې د شوروي له یرغل سره په مرکز کې د کارونو کچه او چټکتیا خورا زیاته شوه. د سړې جګړې په اوږدو کې د امریکا د استخباراتو لپاره تر ټولو اړین لومړیتوب دا و چې د شوروي نظامي حرکات وڅاري چې د امریکا د پالیسي جوړونکو لپاره د شوروي د نظامي سیاست په اړه کافي معلومات راغونډ کړی شي. دا کار د مرګ او ژوند خبره وه، ځکه د نړۍ په کچه د یو ستر نظامي ځواک په اړه معلومات راټولول او د راتلونکو اقداماتو په اړه وړاندوینه کوله اسانه نه وه. د شوروي وروستي نظامي اقدامات په 1968 کې د چکسلواکیا اشغال او تر هغې مخکې په 1962 کې د کیوبا د مزایلو بحران و. په 1990 کې د امریکا د استخباراتي ټولنو د CIA DIA د بهرنیو چارو وزارت د استخبارات او څېړنو دفتر او د ملي امنیت آژانس په شمول د شنونکو عمومي نظر دا و چې شوروي په هیڅ صورت په افغانستان کې نظامي دخالت ته زړه نه ښه کوي. دغه بس په 1990 کې د مارچ په 23مه د CIA په مخفي ورځپاڼه د ملي امنیت ورځپاڼه کې په داسې ډول درج و: شوروي په افغانستان کې د یو داسې ګړنګ پر غاړه حکومت چې په تمام معنا یې د هیواد پر خاوره حاکمیت له لاسه ورکړی، د نجات لپاره یې په دې هیواد کې د نظامي لاسونې خطر د غاړه نه ږدي، ځکه دا نظامي دخالت به نه یوازې روسیه په دام او لومه کې راایساره کړي بلکې لند او تر یو حده له پاکستان سره به یې هم اړیکې ترینګلې کړي. د 1988 او 1990 کلونو په اوږدو کې د امریکا د استخباراتي کړیو په منځ کې اکثریت په دې باور و چې روسیه هیڅ کله پر افغانستان نظامي یرغل نه کوي او له دې هیواده ځان ته د ویتنام غوندې زرنه جوړول نه غواړي. اوس د شوروي د آرشیفونو او د اسنادو په مطالعې سره معلومیږي چې د پولیټرو زیاتره غړي هم په همدې عقیده وو. که څه هم د امریکا استخبارات د 1990 میلادي د کرسمس په شپو ورځو کې د شوروي د یرغل له نیت څخه خبر شول، خو د ملي امنیت سلاکار بریز یزینسکي ادعا کوي چې د شوروي له نظامي حرکات څخه په استناد نوموړي له دې یرغل څخه 10 ورځې وړاندې سپینې ماڼۍ خبر کړی و. خو د CIA یوه څېړنه ښایي چې د اخطار په کیمیاوي او ضمني او داسې شکل بیان شوی وه چې سپینې ماڼۍ هیڅ د خطر یا ګواښ احساس ونه کړ. د ولسمشر کارتر د یاداښتونو له کتابچې هم چې په 2010 کې خپره شوه داسې معلومیږي چې کارتر د شوروي د یرغل له اخطارې نه خبر نه و. تر یرغل 2 میاشتې مخکې د نوموړي ټول فکر او ذهن د ایران په یرغمل بحران کې و. د هغه په یاداښتونو کې یوازې 2 ځایه د افغانستان یادونه شوې او په هغو کې هم د شوروي د یرغل په اړه څه شی نه دی ویل شوي.
د حتی د 1909 میلادي د کرسمس په ورځ هم په خپل ډایري کې د شوروي د یرغل په اړه څه نه دي ویلي، تر هغې چې د ډسمبر په 20 یې لیکلي چې په نیویارک کې خپل رخصتیانې راکمې کړي چې بیرته سپینې ماڼۍ ته راستون شي او د دې نوي بحران په اړه تصمیم ونیسي. نوموړی په خپل ډایري کې ویلي شوروي 215 الوتکې چې له 8000 څخه تر 10,000 پورې عسکر درلودل افغانستان ته اعزام کړي. دا یو ډیر ستر او جدي پرمختګ او اقدام دی. د شوروي دا کار د حیرانتیا خبره وه. کله چې د نوي کال په ماښام ABC خبري آژانس له کارتر څخه وپوښتل چې آیا دی د روسانو دې کار حیران کړی که نه، حق او حیران کارتر هو ځواب ورکړ. کارتر د شوروي تر ناڅاپي یرغل مخکې د استخباراتو لخوا دقیق اختیاریه ترلاسه کړې وای. ښایي متفاوت اقدام یې کړی وای. واشنګټن زیات غافل نه وای پاتې شوی، نو شوروي د خپل دې اقدام شومو پایلو ته متوجه کولی او نورو هیوادونو ته هم د شوروي په مقابل کې درېدلو انګېزه ورکولی شوی. خو د امریکا استخبارات په دې ناسم قضاوت او باور چې ګواکې شوروي پر افغانستان نظامي یرغل نه کوي د دوی د بې توجهۍ او غفلت لامل شول. د دې ترڅنګ په اوږدمهاله کې د امریکا پالیسي جوړونکي یو پند او درس ترلاسه کړ او هغه دا چې د امریکا استخباراتو د شوروي متجاوز ارادو ته په کمه سترګه کتلي. د کارټر او وروسته د ریګن په دوره کې د امریکا د پالیسي جوړونکو شک او بدبیني تر شوروي زیاته شوه. د پاکستان په چارو کې د شوروي له لاسوهنو سره دا احساس چې شوروي نور هم د یرغلونو او پرمختګونو خیالونه په سر کې لري لا قوي شو. اوس که څه هم د یو شالید پر اساس پوهیږو چې د دوی دغه تصور سم نه و، خو زما له مرکو څخه چې له کارټر، پریزنسکي او د CIA له مشر رابرټ ګیټ سره مې درلودې. داسې ښکارېده چې دوی ټول د دې په اړه چې د شوروي ناڅاپي یرغل دوی ته ډېر څه ور زده کړل او د دوی فکر د مسکو او CIA په اړه بدل کړ. یوه خوله وه د ډسمبر ناببر حمله. د 1909 د ډسمبر په 24 شوروي خپل هوایي ځواکونه د بګرام هوایي ډګر پر طرف ورمارش کړل چې د حفیظ الله امین حکومت را نسکور او کابل تر خپلې ولکې لاندې راولي. د هوایي ځواکونو 105 کنډک چې فراشوتي ځواکونه هم ورسره و د منځني اسیا له هوایي ډګرونو څخه په 300 الوتکې کې د کابل پر طرف انتقال کړی شو. د یو بل هوایي کنډک ملاتړ هم تر شا و. د کرسمس په ورځ د امریکا ملي امنیت ایجنسۍ د شوروي نظامي حرکاتو په لیدلو په یو کوچني بیانیه کې داسې وویل: د شوروي ستر حرکت د افغانستان په لوري قریب الوقوع دی. د ډسمبر د 26 نیټې ماښام د شوروي سپینټنساس کومنډوي ځواکونو چې د KGB ځانګړي کسان هم پکې وو د کابل پر ولسمشرۍ ماڼۍ حمله وکړه او امین یې وواژه. امین او ساتونکي تر وروستیو سلګیو جګړه وکړه. د یو جاسوس په خبره دا خونړۍ جګړه د KGB د 100 تنو جنګیالیو په وژل کېدو پای ته ورسېده. که څه هم د امریکا استخبارات د کرملین او امین ترمنځ پر ټرینګلو اړیکو خبر وو، خو دا توقع یې نه درلوده چې شوروي د خپل شاګرد او تحت الحمایه حاکم په داسې بې رحمه او ظالمانه شکل ووژني. راتلونکې ورځ د شوروي 2 عسکري کنډکونه د افغانستان له سرحد څخه تیر شول. یوې د هرات، بلې د کابل او ځینې نورې د سالنګ له لارې د بګرام پر طرف د هوایي ځواکونو په ملتیا روان شول. د امریکا استخباراتي شبکې د 1909 له مني راهیسې د دغو ځواکونو په مشاهده چې د حملې لپاره چمتووالی نیوه بوختې وې. په سپټمبر کې د شوروي په هوایي کنډک ځینې فعالیتونه ولیدل شول چې په دوراني شکل تجهیزېدل. دا فعالیتونه د تاریخي له مرګ سره لا زیات شول. د مرکزي اسیا پر طرف د لښکر د راتګ او راغونډولو حرکات هم د زیاتېدو په حال کې وو. په همدې وخت کې په هند سمندر کې د شوروي د سمندري ځواکونو فعالیتونه او حرکات هم پیل شول. د امریکا استخباراتو د دې بدلونونو په اړه راپورونه ورکړل، خو له دې ټولو سره سره د امریکا استخباراتو د شوروي اصلي اراده درک نشو کړی. نن د 2 ښېګڼو پر اساس یوه شالید او ماضي ته مراجعه او بله د کرملین آرشیفونو ته یو څه لاسرسی دی. شنونکي او ماهرین توانېدلي دي چې په 1928 او 1909 کلونو کې د شوروي د پریکړو او تصمیم نیولو د څرنګوالي یو نسبتاً جامع تصویر موږ ته وړاندې کړي.
د شوروي ارشیفونو د بیلابیلو پوهانو لخوا مطالعه شوي او خپله روسي لیکوالانو هم چې یو د KGB پخوانی غړی دی که څه هم د نوموړي تحلیل زیات بېطرفه نه دی د هغه وخت د پیښو په اړه بیلابیل روایتونه لیکلي د یو شالید پر اساس اوس ویلی شو چې شوروي هم دا درک کړې وه چې په دې یرغل سره یو لوی ریسک او خطر ته غاړه ږدي دوی د دښمن په خاوره کې د نظامي دخالت او جنگي عملیاتو پر خطر پوهېدل خو د کمونیستي حکومت ساتل او ژغورل تر هر څه ورته مهم و افغانستان هم د 1955 د هنګري او د 1968 د چکسلواکیا غوندې د روسیې ګاونډی هیواد و چې شوروي په هیڅ صورت له لاسه وتل نه غوښتل که څه هم د روسیې اقدام ورو او په زړه نازړه شکل و په کرملین کې د تصمیم نیولو 4 کلیدي کسان و د حزب مشر لونیډ بریزنیف د دفاع وزیر ډیمیټري اوستینوف د بهرنیو چارو وزیر انډري ګرومیکو او د KGB مشر یوري انډریوپو که څه هم ریاست د بریزنیف په لاس کې و خدای د نازکو روغتیایي وضعیت له امله جلسو ته له زیاتو حاضرېدو څخه معذوره و په دویم قدم کې د دوی له ډلې انډریوپو بیا د زیات نفوس او رسوخ لرونکی شخصیت و او له PDPA سره د اړیکو او توطیو جوړول اصلي مسؤلیت هم د ده پر غاړه و شوروي په لومړیو کې د 1980 کودتا ته خوشبینه ښکارېدو خو د وخت په تېرېدو چې د کابل حکومت د خاورې کنټرول له لاسه ورکړ د دوی اندېښنې هم زیاتې شوې د خلق افراطیت تل یوه ستونزه وه په 1979 کې د هرات پاڅون تر بلې هرې پېښې زیات د شوروي تصمیم نیونکي راوپارول د مارچ میاشتې د منځنیو څو ورځو په اوږدو کې د شوروي لوړپوړو چارواکو په مسکو کې سره ولیدل چې د ناسمو حالاتو په اړه غور او پرېکړه وکړي د لیدنې په لومړۍ ورځ انډریوپو وویل موږ افغانستان له لاسه نشو ورکولی یاداښتونه په ډاګه کوي چې په دې برخه کې نور کسان او ملګري هم د نوموړي سره همغږي وو خو د ملاقات په راتلونکې ورځ وضعیت یو څه عادي او محدود و ښایي لامل د بریزنیف حضور و چې په لومړۍ ورځ په ناسته کې حضور نه درلود که څه هم د شپې لخوا د غونډې راپور ورکړل شوی و بریزنیف محتاطه شخصیت و د مارچ ناسته په دې پرېکړې پای ته ورسېد چې افغانستان ته به هیڅ مهم شمېر عسکر او نظامیان نه لیږدول کیږي او د کابل کمونیستي حکومت دې هم له شوروي څخه د نظامي دخالت توقع نه لري نورې مرستې او لازمې مشورې به ورسره کیږي خو نظامي لاسونه نه خو له دې سره سره هم د دفاع وزیر ته هدایت شوی و چې د بیړني حالت لپاره که اړتیا شوه نو د حملې یا نظامي مرستې او احتیاطي طرحه دې جوړه کړي او کلیدي قرارګاوې دې د اضطراري حالت لپاره د تیارسۍ په حالت کې اوسي داسې د هوایي ځواکونو 105 کنډک ته د بیدارۍ او تیارسۍ خبر ورکړل شو په 1979 کې د شوروي مشران د وضع له خرابېدو سره نور هم اندېښمن کېدل د کابل په شاوخوا کې د افغان نظامي ځواکونو پاڅون دا په ډاګه کړه چې حکومت دا ځل د خپلو ځواکونو کنټرول هم له لاسه ورکړی او له داخل څخه د شړېدو په حال کې دی داسې د شوروي اندېښنې لا زیاتې شوې د 1979 د اګست په 18 جنرال جی پاولو فیسکي چې د شوروي د پلو ځواکونو قومندان او د SGS مرستیال و له شپېتو معاونینو او لسګونو جنرالانو څخه جوړ پلاوي سره کابل ته راغی چې وضعیت له نږدې وګوري پاولو فیسکي د وارسا تړون د ځواکونو قومندان و چې په 1968 کې پر چکسلواکیا حمله کړې وه دا یې له روسیې بهر ډېر نه تلو خو د خپلې تجربې پر اساس د وضعیت په تخمین او تشخیص کې زیات ماهر و پاولو فیسکي مسکو ته خبر ورکړ چې وضعیت ډېر نازک دی او مسکو باید د حالت لپاره اړین او شدید تدابیر ونیسي دا یې تر نومبر میاشتې پورې په کابل کې پاتې شو په اکتوبر کې د تریکي وژل کېدل او د امین واک ته رسېدل هغه څه وه چې د شوروي د تصمیم نیونکو په نیت کې بدلون لامل شو بریزنیف شخصا هم د امین په دې کار د سپکاوي احساس کوو هغه خپلو ملګرو ته ویل امین څومره حرامي وخوت خپل انقلابي ورور یې وشو یو جاسوس وروسته په دې اړه لیکي چې د KGB غرور د خپل تحت الحمایه حاکم د لاس ورکولو له امله سخت ټکنی شو شوروي د مني په اوږدو کې پرېکړه وکړه چې امین باید ګوښه کړی شي
پر امین دغه تور ولګاو چې نوموړی د CIA کس دی او په نیویارک کې د پوهنتون په وخت کې د امریکا لخوا پیرل شوی دی. بله دا چې KGB ځینې داسې شواهد موندلي چې له امریکایي ډیپلوماټانو او استخبارات سره د نوموړي اړیکې په ډاګه کوي او دغه شواهد د پولیټرو په اختیار کې ورکړل شوي دي. پر هغه دا تور هم چې له CIA سره یوه ګډه طرحه او توطیه جوړه کړې او غواړي د روسیې پر جنوبي برخه افغانستان او نور اړوندو سیمو کې یوه نوې عثماني امپراتوري رامنځته کړي. ځینو ویل چې امین به د روسیې لپاره په دویم السعادت بدلیږي چې د مصر حکومت د شوروي له مداره ویست، د هغه له رقیبي امریکا سره یو ځای کړ او داسې د شوروي د پالیسي جوړونکو لپاره د عربو په نړۍ کې یوه ستره ستونزه او سرخوږی جوړ کړ. په دې توګه KGB ته اختیار ورکړل شو چې یوه طرحه جوړه کړي چې د امین پر ځای ببرک کارمل چې هغه مهال په پراګ یعنې چکسلواکیا کې د افغانستان سفیر واک ته ورسوي. څو نور لوړپوړي افغان کمونستان هم په پټه له کابله شوروي ته قاچاقي بوتلل شول چې د طرحې او توطیې په جوړولو کې مرسته ورسره وکړي. د ډسمبر په لومړیو کې انډریو پو په خپل لاس لیکلي لیک کې بریزنیف ته ولیکل چې KGB په دې اند دی چې په افغانستان کې د ثور د انقلاب لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي او د دې ویره شته چې افغانستان د غرب غیږې ته ور ولویږي. ایران هم د خمیني په دوره کې له روسیې سره دښمني پیل کړې وه. له همدې امله انډریو پو د روسیې په جنوبي سرحدونو کې یو اسلامي تهدید احساساوه. د انډریو پو مشوره او نظریاتو ځکه اهمیت درلود چې د زیات وخت لپاره د بوداپست یعنې مجارستان چې د وارسای د تړون پر اساس د شوروي تر حاکمیت لاندې و سفیر پاتې شو او د نورو لوړو څوکیو په اشغال سره زیات اعتماد لاسته راوړی و. د KGB د جاسوسانو د مشر د راپور پر اساس د افغان کمونستان نوې ډله چې ببرک کارمل مشري پر غاړه لرله دې ته آماده و چې د امین پر ځای انتصاب شي. د شوروي نوموتي کمنډوي ځواکونو کابل او باګرام ته د عملیاتو لپاره ننوتل. پاتې نور اصلي سره لښکر د حملې لپاره د چمتو کېدو په حال کې و. د 1909 د ډسمبر په 12 بریزینوف او د پولیټرو نورو لوړ رتبه چارواکو د حملې او عملیاتو د ترسره کولو اسناد لاسلیک کړل. له دې سره د شوروي یوه نوې نظامي قرارګاه چې 40 سور لښکر یې باله رامنځته شوه. که څه هم د دې لښکر رسمي نوم افغانستان ته د شوروي ځواکونو محدود اعزام و. په افغانستان کې د نظامي دخالت له ویرې او زړه نازړه توب سره مسکو د ځینو پیښو له امله حمله وکړه. د امریکا د استخباراتو لپاره د شوروي په فکر او اراده کې د داسې ناڅاپي تغییر تشخیص او توضیح که ناممکنه نه وه، ساده او اسانه هم نه وه. CIA د پیښې په اړه د کره او دقیقو معلوماتو لاسته راوړلو لپاره باید د کرملین ډیرو مخفي او محرمانه ژورو ته رسوخ او نفوذ کړی وای. له بله اړخه نوي معلومات او توضیحات باید دومره قناعت بښونکي وای چې د دې ادارې له بروکراټیک فلتر څخه تیر شوي وای او ټولو ته یې دا قناعت ورکړی وای چې د دوی ټولیز لید او قضاوت ناسم دی. نه د استخباراتو ټولیز سیستم او نه هم شنونکي پر دې کار بریالي شول. که څه هم د دې کار کول ناممکن و خو بیا هم قانونا ځواب ویونکي او مسؤلین دوی وو. په کابل کې د شوروي زمانه د دې په اړه چې پر افغانستان د شوروي یرغل په حقیقت کې د هند سمندر ګرمو اوبو ته د نږدې کېدو هڅه وه. یو څه شواهد شته. د مسکو اصلي هدف د کابل کمونیستي رژیم دفاع وه او نورې هم غوښتل له تهاجمي اقداماتو ډډه وکړي. افغان کمونستانو په هر حال د دې نظریې پلوي وه چې د افغانستان سرحد د سمندر تر څنډو ورسول شي. د نور افغانانو غوندې د PDP رهبران هم د پښتونستان د مسلې ملاتړي وه. ترکي مخامخ بریزینوف ته وویل چې موږ باید د پاکستان پښتانه او بلوچ د امپریالیستانو په واک کې پرې نږدو او اوس یې وخت دی او امکان لري چې د دې قومونو په منځ کې د ازادۍ ولولې او انګیزه ایجاد او دواړو بلوچ او پښتانه له افغانستان سره ملحق کړو. امین هم د افغانستان د خاورې د پراخېدو کلک طرفدار و. هغه د روسیې سفیر ته ویلي و د افغانستان خاوره باید تر فارس خلیج او هند سمندر پورې وغځول شي. زموږ هیله دا ده چې سمندر په خپلو سترګو وینو. موږ باید د هند سمندر ته لاره ولرو. ببرک کارمل هم په ورته توګه له ډیورنډ کرښې منکر او مخالف و او غوښتل د افغانستان سرحد د اټک تر سینده ورسیږي.
د کارمل نوی حکومت د ځینو اقداماتو په کولو غوښتل د پښتونستان ارمان ته د واقعیت جامه ور واغوندي. د بلوڅو له ناراضه او بیلتون پلو ډلو سره چې په افغانستان کې وي او د داود په وخت کې حمایه کېده یو ځل بیا د نوي حکومت د استخباراتي شبکې خاط چې د KGB په مرسته او ملاتړ چلیدو له خوا اړیکې او مناسبات رامنځته شول. افغان حکومت هڅه کوله چې نورې پاکستاني مخالفې ډلې هم پیدا کړي چې په پاکستان کې د نظامي ډیکټاټور ضیاء الحق پر خلاف وکاروي. ضیاء الحق په 1980 کې د ولس منتخب ولسمشر ذوالفقار علي بوټو له واکه ګوښه کړ او یو کال وروسته یې په زندان کې اعدام کړ. د پاکستان په جمعیت کن کې د بوټو ځینې پلویان د ضیاء حکومت د راپرځولو لپاره د خاط طرف ته مایل شوي وو. د دوی له ډلې د ذوالفقار دوه زامن میر مرتضی او شاهنواز بوټو کابل ته هم را دعوت شول. خاط د نوي رهبر محمد نجیب الله چې د کارمل تر لاس لاندې کس و د رهبرۍ په وخت کې په ډېرې چټکتیا پراخ شو. په 1980 کې د دې کوچنۍ ادارې د کارکوونکو شمېر 100 ته ورسېد. خو د نجیب الله په رهبرۍ کې په 1980 کې د کارکوونکو شمېر 1600 کسانو ته ورسېد چې تقریبا ټول په شوروي کې روزل شوي وو. د خاط بله کارنامه د جعلي یا قاطع الطریقه مجاهدینو ایجادول وو. دغو کسانو به د مجاهدینو په جامه کې ظلمونه او ناوړه کارونه کول او د نورو مجاهدینو ترمنځ به نفاق اچوه. دا تکتیک د KGB او پخوانی تکتیک و چې د ختیځې اروپا په هیوادونو کې د کمونیست ضد ډلو د ویشلو او تفرقه کولو لپاره کاراوه. له بل اړخه د کارمل حکومت غوښتل د امین او د پخوانیو خلقیانو افراطي کارونه او تیروتنې او څه جبران کړي. د همدې لپاره ملي بیرغ بیرته پخواني شکل ته چې له 3 رنګونو څخه جوړ ور واړو او د ځمکو د ملي او اشتراکي کولو پروسه ورو کړه. دا ځل رژیم غوښتل د کمونیست پر ځای ځان نیشنلیست یا وطنپال وښایي. اسلام نور د حکومت لپاره دښمن او خنډ نه ګڼل کېده. مسکو او KGB کارمل تشویقاوه چې د مهم او مخورو سیاسي کړیو ملاتړ ترلاسه کړي، خو مقاومت د ضعیفېدو پر ځای لا قوي کېدو. افغانان دا درک کړې وه چې حکومت د شوروي له مشتري او ګوډاګي پرته بل هیڅ هم نه دی. شورویانو د هیواد مهم او کلیدي ښارونه ټول اشغال کړي وو. پر اصلي لویو لارو یې حاکمیت ترلاسه کړی و او ان د افغان حکومت مشر هم وژلی و. حتی د شورویانو د اشغال په لومړۍ ورځ هم په کابل کې د شپې لخوا لاریونونه او له شوروي ځواکونو سره نښتې وشوې. له کابل څخه د باندې مجاهدینو د مسلط ځواک په توګه د هیواد زیاته خاوره تر کنټرول لاندې لرله. شورویانو د کمونیستي رژیم د دلدارۍ لپاره ځینو مرستو پر رالیږلو پیل وکړ. زرګونه متخصصان د هیواد د رغونې لپاره افغانستان ته راواستول شول. فابریکې، ښارګوټي، د برېښنا سټیشنونه او نور سهولتونه او اسانتیاوې د شوروي په مالي مرسته رامنځته شول او د ختیځ اسیا هیوادونه هم له افغانستان سره مرسته کول ته واچول شول. د 1982 او د 1986 کلونو ترمنځ د شوروي مالي مرستې تر 2.5 بیلیونه ډالر ورسېدې چې د شوروي د مرستې عمومي بودیجې 88 بیلیونه ډالر یوه مهمه او درنه برخه راتله، خو د زغملو وړ او پر ځای وه. پر دې سربېره افغان نظامي ځواکونو بیا تجهیز او ورغول شول. د 1909 میلادي په وروستیو کې د افغانستان نظامي ځواکونه تر 15,000 سرتیرو راکم شوي وو او یوازې 10 تش په نوم کنډکونه یې درلودل. خو د شوروي په مرسته یې تر 1909 پورې د ځواکونو شمېر 150,000 ته ورسېد چې پوره مجهز او پر 12 فرقو او کنډکونو ویشل شوي وو. ځینې نور ځواکونه هم درلودل، لکه په شمال کې د دوستم ځواکونه، هوایي ځواکونه هم د 400 جنگي الوتکو او 100 هلیکوپټرو په درلودلو ډیر ځواکمن او د ناټو او امریکا تر هغې هوایي ځواکونو چې په 2000 میلادي کال کې د افغانستان لپاره جوړ کړل غښتلي وو. خو له دې سره هم د افغان ځواکونو روحیه او مورال کمزوری او د شوروي پر 40م سره لښکر د باور درجه ټیټه وه. په 1980 کې د شوروي 40م سور لښکر له څه ناڅه 80,000 جنګیالیو سره افغانستان ته رادننه شو.
وروسته یې د اوج په نقطه کې شمېر تر 110,000 جنګیالیو ورسېد چې 3 توپچي غونډونه، یو هوایي فرقه، 4 مستقل پولي غونډونه، 2 مستقل هوایي غونډونه، 2 د ځانګړو ځواکونو غونډونه، استخباراتي او ارتباطي ډلې او نور اړوند ډلګي پکې شامل وو. د دې ترڅنګ جنګي او بم غورځوونکي الوتکې، هلیکوپټرونه او انتقالوونکي الوتکې هم درلودې. د جګړې د میدان لپاره 600 ټانګونه، 1800 زرهي جنګي موټرونه، 900 توپ ویشتونکي مهمات او 500 ثابت او خوځنده وزر لرونکي جنګي الوتکې هم په اختیار کې لرلې. د 10 کلونو په دې دوران کې دغه لښکرو 10 قومندانان بدل او را بدل کړی شول، ځکه شوروي د داسې قومندانانو په لټه کې وو چې په پوره معنا یې بې وقفې شورشونه او پاڅونونه له منځه یوړی شي. د یو هیواد لپاره چې مساحت د اسپانیا او د ټکزاس ایالاتو غوندې وو، خو ډېر زیات غرنی وو، دومره لښکرو بسنه نه کوله. شوروي وروسته د یو برآورد پر اساس وویل چې 15 جنګي فرقو ته اړتیا ده. شوروي په 1955 کې د هنګري هیواد چې تر افغانستانه هم کوچنی او هم هوار او صاف دی، د پاڅون غلي کولو لپاره 18 فرقې ولېږدولې. چکسلواکیا ته یې په 1968 کې 15,000 جنګیالي چې 18 فرقو څخه جوړه وه او 8 نور د وارسای د تړون یعنې پولنډ، ختیځ آلمان، هنګري او بلغاریا د غړو هیوادونو فرقې هم ورسره وي اعزام کړي وي. همدارنګه په 1962 کې 50,000 عسکر او اټومي وسلې د اطلس هغې غاړې ته ولېږدولې چې کیوبا د امریکا له احتمالي یرغل څخه وژغوري. دا ټول هغه مثالونه چې شوروي د افغانستان په نسبت له ډېرو زیاتو لوجستیکي ننګونو او ستونزو سره مخ کړی و. د بله پلوه په یادو هیوادونو کې د شوروي جګړې هیڅ دوام هم ونه کړ. پر هنګري د یرغل په کال جګړه هم پای ته ورسېده او مقاومت رامنځته نه شو. د کیوبا بحران هم له ډیپلوماټیکو لارو حل شو. لنډه دا چې شوروي غوښتل د افغانستان جګړه د امکان تر حده په کم لګښت او حد اقل زیان وګټي. نو د همدې لپاره خورا ناکافي او کمې منابع او امکانات دې جګړې ته ځانګړي کړل. د 1980 پریکړه افغانستان د کمو ځواکونو راوستل د شوروي د لښکرو یا تجهیزاتو د کمبود په معنا نه وه، بلکې دا یوه سیاسي پریکړه وه. مسکو تر دې زیات ځواکونه او تجهیزات افغانستان ته لیږدولی شول، خو دوی په خپله نه غوښتل دغسې جګړې ته په کمه سترګه کتل او د کمو ځواکونو په لیږدولو سره شوروي خپل ځان ته په خپلو لاسونو خپله راتلونکې ماته ولیکي. د شوروي دغه نسبتاً کم لښکر او ځواک مالي لګښتونه هم نسبتاً کم وو. د CIA د یو راپور پر بنسټ تر 1980 پورې د شوروي د جګړې مصارف څه کم 50 بیلیونه ډالر ته رسېدل، چې د شوروي د کلني نظامي لګښت 2.7% تشکیلوله. د CIA دا جنگ د ویتنام له جګړې سره پرتله کړی و چې امریکا له 1944 تر 1976 کلونو پورې 310 بیلیونه ډالر پکې مصرف کړل. البته امریکا د ویتنام د جګړې په اوج کې خپل 9 میلیون عسکر په جنوب ختیځ آسیا کې ځای په ځای کړي وو. د شوروي د جنګیالیو د شمېر پر کموالي سربېره هم د جنگ په سختېدو سره نظامي لګښتونه زیات شول. د دې لګښتونو د زیاتوالي یو عامل هغه موډرنې او نوې وسلې وې چې شوروي افغانستان ته ولېږدلې. د جګړې له اوږدېدو سره له هلیکوپټرونو څخه ګټه اخیسته هم د جنګیالیو د لیږدولو هم د بمبار او حملو کولو په برخه کې زیاته شوه. د CIA د اټکل پر اساس شوروي له 1980 څخه تر 1985 کلونو پورې شاوخوا 950 هوایي وسایل چې 85 سلنه هلیکوپټر له لاسه ورکړل. زیاتره دا هلیکوپټرونه د CIA لخوا مجاهدینو ته د سټینګر مزایلو تر ورکولو مخکې له منځه تللي وو. د هلیکوپټرو بې کچې استعمالول له وجې حتی د سټینګر تر رسېدو مخکې درانه خسارات راوښت، هغه څه هم چې د جګړې لګښت زیات کړ. خو له دې سره هم د CIA په خبره د شوروي د نظامي او جنګي ماشین یوازې 3% برخه د افغانستان په جګړه کې بوخته وه.
د افغانستان مساحت او 40 سره لښکر ظرفیت ته په کتو د شوروي لپاره اړینه موضوع دا وه چې خپل لښکر چیرته او څنګه ځای پر ځای کړي. تقریبا د شوروي د لښکرو نیمه برخه د کابل شاوخوا او د بګرام د هوایي ډګر په ساحو کې ځای پر ځای وه. نور د پام وړ ځواکونه د تدارکي لیکې په اوږدو کې چې د بګرام له شمال نه پایل او د سالنګ له تونل نه په تېرېدو په ترمذ کې د شوروي تر سرحداتو رسېده ځای پر ځای شوي وو. دا د تمویل او تدارک دهلیز د کابل د کمونیستي حکومت او شوروي میشتو ځواکونو لپاره ډیر حیاتي او اړین و. د شوروي د لښکر یوه بله برخه په شمال کې د شوروي افغانستان د سرحداتو په ساحو په ځانګړي ډول د شبرغان د طبیعي ګازو د زیرمو په شاوخوا کې میشته وه. د عسکرو پاتې او ناڅیزه برخه د هیواد په نورو برخو کې ځای پر ځای شوې وه. په هرات او کندهار کې یوازې یو څو چوڼۍ اچولې وې. پر همدې اساس د هیواد مرکزي، لویدیځه او جنوبي سیمو اطرافو او محلونو د پاڅون کوونکو په لاس کې وو. په داسې شرایطو کې شوروي د جګړې له ظالمانه طریقې څخه ګټه اخیسته. میلیونونه ماینونه یا د هوا له لارې په بېلابېلو ساحو کې وغورځول او یا یې هم په ځمکه کې ځای پر ځای کړل. زیاتره ماینونه کوچني او کسیز وژونکي ماینونه وو او زیاتره نور بیا د ماشومانو د لوبو د توکو په بڼه جوړ شوي وو چې ماشومان پرې وغولیږي او راوایخلي. کله چې په 1990 کې زه مسکو ته لاړم چې تر کمونیزم وروسته افغانستان په اړه د شوروي له حکومت سره وغږېږم، موږ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر څخه غوښتنه وکړه چې د ماینګذارۍ شویو سیمو نقشې راکړي. هغه ځواب راکړ چې دوی هیڅ داسې نقشه نه لري. موږ بیا غوښتنه وکړه چې له خپلو عسکرو او نظامیانو څخه یې وغواړئ، خو د هغه ځواب بیا هم همدا و چې دوی د ماینونو ساحې نه دي بنښه کړي. دوی د عام خلکو د وژل کېدو په غم کې هیڅ نه و. هر ځای چې مناسب ګڼلی و هلته یې ماینونه ځای پر ځای کړي وو، پرته له دې چې په نقشه کې مشخص کړي. د شوروي او افغانستان هوایي ډګرونه هم عامو خلکو ته په کم احترام او پاملرنه کارول کېدل. د بیلګې په توګه کله چې په 1980 کې په کندهار کې د شوروي ځواکونو پر ضد پاڅون وشو، روسیې په غبرګون کې د ښار پر بمبارولو پیل وکړ. ټول ښار ویجاړ او برباد کړ. د وګړو شمېر له 250,000 څخه یوازې 25,000 ته راښکته شو او زیاتره خلک د خپلو کورونو او سیمو پرېښودو ته اړ شول. معلومه نه ده چې د ماینونو په وجه څومره کسان ووژل شول. کندهار یوازې یو مثال و. نورې لرې پرتې سیمې هم له ورته وضعیت سره مخ وې. بل مثال په پنجشیر کې د احمدشاه مسعود د پاڅون په غبرګون کې د پنجشیر د درې د بېدمې او مسلسل بمبارول و چې د 14 ټیو درانه بمونه به د روسیې له قرارګاهو ورته راغورځول کېدل. د جګړې د داسې ظالمانه بڼې په پایله کې میلیونونه افغانان پاکستان او ایران ته کډوال شول. د ملګرو ملتونو د احصایې پر بنسټ د افغانستان له 20 میلیونه نفوس څخه کابو 15 میلیونه ایران او پاکستان ته کډوال شول. له هرو 4 تنو څخه یو یې هم مهاجر و چې زیاتره یې په پاکستان کې و. نه پاکستان او نه هم ایران دا توان او امکانات لرل چې دومره زیاتو بېوزلو خلکو ته د ژوند ښه شرایط برابر کړي. نو ځکه د افغان مهاجرینو د کمپونو وضع ډیره خراب او ناوړه وه. حد اقل 2 میلیونه نور افغانان د هیواد په داخل کې مهاجرتونو ته اړ شول. زیاتره وګړي مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي او له خپلو خپلوانو او خپلو قومي خلکو سره واوسي. د دفاع استخباراتي ایجنسۍ په وینا شوروي د افغانستان جګړه په ارزان او کثیفه بڼه پر مخ بیوله. باب ګیټس د شوروي دا جنگ د وحشت د جګړې په نوم یاد کړی چې په وینا یې شوروي د افغانانو د بېزاره کولو لپاره له هر هغه څه ته چې په واک کې و کار اخیست. د پینټاګون د دفاع استخباراتي ایجنسۍ د اټکل پر اساس شوروي د دې جګړې په اوج او د 80مې لسیزې په منځنیو کلونو کې د خپلو فرقو یوازې 6% برخه او د ټولو دفاعي لګښتونو 2% برخه په دې جګړه کې کاروله. دا د نړۍ د یو ستر ځواک او برقدرت لپاره له خپل قدرت نه ډیره کمه استفاده وه. خو شوروي په حقیقت کې غوښتل د ډیر کم لګښت له لارې د زیات وحشت او ویرې په اچولو سره جګړه وګټي. په هر حال په هغه وخت کې دغه پلان او استراتیژي ډیرو خلکو او خپلو روسانو ته هم اغېزناکه ښکارېده.
روسیه په مرکزي اسیا او قفقاز کې د خپل تاریخ او تجربو پر بنسټ هم ډاډه و چې جګړه په همدې بڼه ګټلی شي. په 19مه پیړۍ کې روسیې پورته یاده شوې سیمې له اسلامي حاکمانو څخه ونیولې او تزاري حکومت یې پکې رامنځته کړ. تر بلوشکي انقلاب وروسته که څه هم دغو سیمو یو څه خپلواکي لاسته راوړه، خو په 1920 میلادي کلونو کې بلوشکانو بیا خپل حاکمیت محکم کړ. که د روسیې پخوانیو ځواکونو اسلامي هیوادونه نیولی شوی، نو د شوروي 40م لښکر ولې نشو نیولی؟ خو د روسیې انتظارات او توقعات له اوله ناواقعبین او خیالي وه. په ارشیف کې ځینې اسناد ښایي چې روسیې غوښتل همدا چې یرغل وکړي، افغانستان کې پاڅونونه او شورشونه وځپي او افغان کمونیستي حکومت بیرته واک ترلاسه کړي. نو روسیه به بیرته ډیره زر حتی د 2 میاشتو په اوږدو کې راووځي. دغه افسانه ډیره زر د واقعیت له خوا محو شوه، لکه یو لیکوال چې اشاره ورته کړې. د یرغل په لومړیو 2 میاشتو کې د بیرته وتلو هیله د خاورې سره خاورې شوه. شوروي داسې پتیله چې د سترو ښارونو او لویو لارو په نیولو او ځینې وخت په محلي او لرې سیمو کې د شورشیانو د پاکولو له لارې به د هیواد کنټرول لاسته راوړي. کونړ ولایت چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، د 1980 په مارچ، می او سپټمبر میاشتو کې له یاغیانو پاک کړای شوه، خو شورشیان مات نه شول. په زیاتره لرو او سرحدي سیمو لکه پکتیا، غزني او ننګرهار کې هم همداسې وه. په 1980 کې د لومړي ځل لپاره پر تاجکو چریکي جنګیالیو په پنجشیر کې سخت حمله وشوه. په 1980 کې شورویان نور هم پر حملو او تصفیوي عملیاتو تمرکز زیات کړ او د ښاري سیمو کنټرول افغان کمونیستي حکومت ته پرېښود. د شوروي د کوچنیو جنګي واحدونو عملیات چې په هلیکوپټرونو به سمبال وه عام شول. پر پنجشیر دوی سترې حملې وشوې. د کال په وروستیو کې د شوروي د دفاع مرستیال وزیر افغانستان ته راغی چې وضعیت له نږدې وګوري او اصلي ستونزه په ګوته کړي. تر هغه وروسته په 1982 کې شورویانو هم تصفیوي عملیات او هم د ځواکونو شمېر زیات کړ. یو ځل بیا پر پنجشیر دوی حملې وشوې. یو ستر هجوم پر وردګو ولایت وروړل شو چې پروان او لوګر ته هم وغځېد. یو شوروي قومندان دا وضعیت داسې بیان کړ: ټول عملیات په دې دایره کې راایثار دي چې جنګ پیلوو. عسکر او افسران وژل کېږي، افغان جنګیالي وژل کېږي، مجاهدین او نور عام بې وسلې خلک وژل کېږي. خو کله چې جنګ تمامیږي او زموږ ځواکونه بیرته راوځي، وضعیت بیرته داسې کېږي لکه تر جګړې پخوا چې و. د شوروي 40م لښکر د شمېرنې پر اساس 414 لوی عملیات ترسره شوي وو، خو نتیجه یې کاملا کمه وه. په 1983 کې شوروي د هوایي جنګ طریقه غوره کړه. د ملکي خلکو د بمبارولو په روسیې زور واخیست او د هلیکوپټرونو کارول نور هم زیات شول. په مارچ کې کندهار او په اپریل کې هرات د هوا لارې بمبار شول. په پنجشیر کې احمد شاه مسعود او شورویانو په یو لنډمهاله اوربند هوکړې ته ورسېدل. مسکو هیله درلوده چې دا اوربند به وغځېږي او د دواړو لورو ترمنځ به یو دایمي توافق ته لاره هواره کړي، خو اوربند زیات دوام ونه کړ او د 1984 په لومړیو کې پای ته ورسېد. د همدې کال په اپریل میاشت کې پر پنجشیر یوه او په سپټمبر کې بل حمله وشوه. پر کابل د مجاهدینو راکټ توغول د 1984 په اوړي کې تر پخوا زیات شو او داسې جګړه تر مرکز راورسوله. کندهار او هرات د افغان کمونستان او شورویانو د عملیاتو اصلي سیمې وې، خو شورشیان به بیرته اطراف او کلو ته په شا کېدل او پټېدل. د شوروي جنګي تکتیکونو د وخت په تېرېدو ښه کېدل او د شوروي جنګیالیو تجربه هم زیاتېده، خو له دې سره هم د جګړې په مسیر کې کوم بنیادي بدلون نه لیدل کېده. په 1985 کې په پنجشیر کې 2 ځله تصفیوي عملیات ترسره شول، خو د جګړې له ختمېدو او د ژمي د ساړه موسم له راتللو سره په زیاتې سیمې بیرته د مسعود د ځواکونو لاسته ورتللې. په نور اطراف او بانډو کې هم ورته جګړې او عملیات روان وو، خو شورویان تر پایه بریالي نه شول چې برخلیک ګټونکې بریا او ګټه لاسته راوړي. 1980 یو حساس او برخلیک ټاکونکی کال و. د همدې کال په لومړیو کې ضیاءالحق پرېکړه وکړه چې د افغانستان جګړه نوره هم سخته کړي او ریګن ته یې وویل
چې نوموړی د افغانستان جګړې د ګټلو لپاره چمتو دی چې سترو او لویو خطرونو ته غاړه کېږدي. له بلې خوا شورویانو هم غوښتل د وروستي ځل لپاره د جګړې د ګټلو پوره هڅه وکړي. په 1986 او 1987 کلونو کې د امریکا نوې وسلې لکه سټینګر میزایل د پاکستان له لارې مجاهدینو ته ورسول شو او ورسره جوخت د سعودي عربستان، امریکا او پاکستان لخوا د مجاهدینو تمویل او تدارک کچه هم لوړه شوه چې له امله یې پر روسیې فشار زیات شو. په عین وخت کې له جنګ څخه د مسکو سیاسي ملاتړ ورو ورو د کمیدو په حال کې و او د لوړپوړو په ذهن کې دا نظر او فکر چې دا جګړه د ګټلو نه ده د زیاتېدو په حال کې و.